حقوق پوهان ډاکټر عبدالله د استعفا ورکړي. د هیواد یو شمیر حقوق پوهان وایي چې له نمایندګۍ وروسته اجرایه مشر ډاکټر عبدالله باید له خپلې دندې استعفا ورکړي. د دوی په آن اجرایه له لومړۍ ورځې د هیواد اساسي قانون سره په ټکر کې مقام و، خو په اوس وخت کې چې ډاکټر عبدالله ځان نومان کړی نو استعفا یې اړینه ده. په دې اړه د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر آزادۍ راډیو ته ویلي، دا واضح او ښکاره ده چې دی باید استعفا ورکړي، ځکه اجرایه ریاست یو غیر قانوني بنسټ دی. په حقوقي او اخلاقي لحاظ د اجرایه رئیس استعفا حتمی خبره ده. د هیواد په اساسي قانون کې ویل شوي دي چې له ولسمشر پرته بل هر هغه کس چې ولسمشریزو او یا نورو ټاکنو ته نمایندګي نو باید له موجوده دولتي دندې استعفا ورکړي، چې د قانون په دې حکم کې ډاکټر عبدالله هم شامل دی.